مولانا فضل الرحمن د کابل د راتګ په اړه تازه خبرې کړې دي. دا چې څه یې ویلي دي پوره جزئیات په افغان نیوز کې راسره وګورئ. مولانا فضل الرحمن وویل چې د تحریک طالبان پاکستان په تړاو به له طالبانو سره ضمني خبرې ولري. فضل الرحمن چې تل د پاکستان حکومت په تیره پوځي تشکیلاتو ته نږدې بلل شوی په خپلو خبرو کې تایید کړه. له دې سفره مخکې یې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی دریځ او غوښتنې له طالبانو سره شریکوي. هغه وایي سفر خو د جمعیت په حواله څه معنا نه لري تر څو چې موږ د پاکستان او د افغانستان د هیوادونو مفاد او مصالح مخته ونه ساتو. په دې تړاو او ما د پاکستان واکمنو خلکو سره اړیکې نیولې. له بهرنیو چارو وزارت د هیواد حکمرانان ټول حکومت ما سره په رابطه کې دی. پرون وزارت خارجه کې د پاکستان چې څه موقف او غوښتنې دي هغه یې ټولې په تفصیل سره ماته واضح کړل. که تاسې هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کمنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.